نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زه درنه لاړم او دا امانت ته کدا امانت هم خیانت کو خو غر کیي او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بمبالای. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اهل مکہ و اهل مدینہ کے، اهل مکہ و اهل مدینہ کے. زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قرآن هیر شو، په چایو درنه قرآن هیر شو، د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اصل قانون دی، اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ادخلوا فی السلم کافه. الله وی داخل شي په ټول اسلام، داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکینا مهاجر راغلی تاسو سکار دی. امیر به زمون گئی د مدینه د خلق. جګړه وا جګړه بیا ویل من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکی وي او د خلق وي او یو به د مدینه د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسې دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو حدیث واوري. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه. نو اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر چې امیر عزیزان رالو سباش صادرونه پوگا چولی بازار تروان. عمر فاروق ورته چرته زید وې دا صادره خرصوما چې بال بچ لپه سوړه واله. هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو. اوس صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار رو. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی
ابو بکر لور کړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خلاصه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزي په نوم باندې نیم پاوډر علی دی معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې نظام اسلام دیته وای قرآن کریم نسخه د کجورو په پاڼو لیکل شوی و د اوسای په سرمن لیکل شوی و د اوخ په دې کوپ کې یو پلن غوندې اډو کې د پاغي لیکل شوی و دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوه یو غزا وشوه په کې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمی کزا هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و نو زه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکه پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی نو زه ورته نه لاس کوم عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وه یو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کاوه پیغمبر خو به نرمي کوله ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کوله نو هلته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفی دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه و د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی یو خوا چې مېلمه له به د دې پای راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر و د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شم دا به د کفن مې زما عزیزان چې مړ کېده لورې ورته ناسته وه بیبي عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا ستور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام داس دیته وی نظام اسلام